سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټیبز یوټیوب چینل. قدرمندو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یوه ډیره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې په هغې طریقې سره موږ کولی شو په یوټیوب کې هر ډول انګلیسي ویډیوګانې پښتو ته ترجمه کړو. بعضې ملګرو ویل موږ ته په انګلیسي ویډیوګانې په یوټیوب کې راځي، موږ څنګه کولی شو دغه ترجمه کړو خپلې پښتو ژبې ته. نو دوستانو ډیره اسانه او خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که تر اوسه مو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ خوږو دوستانو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. دوستانو تاسو به لومړی پلی سټور راخلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به دوستانو تاسو دغه نوم ورته ولیکئ. دا کوم ټو لرن د لانګویج لرنینګ چې کوم دی دوستانو دغه به ورته ولیکئ او دغه به بیا تاسو راخلاص کړئ. دغه چې دوستانو انسټال کړئ او بیا په خپل موبایل کې دوستانو راخلاص کړئ. په دې کې تاسو کولی شئ چې د یوټیوب ویډیوګانې ټولې وژباړئ. دلته دوستانو تاسو که دلته کلیک واخلئ تاسو یوټیوب ته ډایرکټ بیایي، تاسو کولی شئ هلته هم وژباړئ. خو زه راځم دوستانو دغه ځای کې په یو ویډیو باندې کلیک اخلم. زه راځم دغه ویډیو باندې کلیک اخلم او تاسو ته اوس طریقه درښایم. دوستانو دغه اپلیکیشن چې کوم دی ما مخکې جوړ کړی و، زه یو ځلې کلیر ډیټا کوم او تاسو ته له دوباره طریقه درښایم. ښه دوستانو، دغه اپلیکیشن چې تاسو کله راخلاص کړئ تاسو به لاندې برخه کې دغه اوکې باندې کلیک واخلئ او دلته به راشئ. په دغه ځای کې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دغه ځای کې کله چې دوستانو تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو راشئ، په دغه انګلیسي به کلیک واخلئ. په دغه لاندې برخه کې به دوستانو تاسو راشئ، پښتو ژبه به دغلته را پیدا کړئ او پښتو ژبه به ورته انتخاب کړئ. پښتو انتخابول وروسته به دغه اتوماتیک سیستم پښتو ته دوستانو واوړي او بیا راشئ په دغه لاندې نیکسټ کلیک واخلئ او بیا راشئ اوکې کلیک کړئ. د اوکې کلیک کولو وروسته به ستاسو دوستانو دلته اکاونټ چې دی کوم سیټینګ چې دی هغه به په دې کې برابر شي او دلته اوس تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې چې دي هغه وژباړئ. دلته دوستانو تاسو پاس ویډیو باندې چې کلیک واخلئ دلته هم ډایرکټ تاسو خپل یوټیوب ته بیایي. تاسو یوټیوب کې هم دغه ویډیوګانې ژباړلی شئ او هملته هم ورته سرچ کولی شئ. خو زه راځم دوستانو دلته یوه ویډیو رااخلم، تاسو ته طریقه درښایم. زه مثلا دوستانو راځم دغه ویډیو باندې کلیک اخلم. کلیک اخیستلو وروسته دوستانو تاسو ته اوس مکمله د دغې ژباړه راځي. دلته یو نیټ یو څه ځای پرې زه څه ویډیو سکیپ کوم دغه چې راواوړي. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ځای کې موږ ته چې دغه پاس کوم انګلیسي خبرې کوي دوی دلته موږ ته پښتو ته ژباړي. تاسو دوستانو کتلی شئ مکمله طریقه کتلی شئ. تاسو ته د اواز یو څه لوړ کړم، تاسو کتلی شئ دوستانو. Usually imitating is copying actions or words. دغه خبرې کوي. خاص تاسو ته لاندې ښایم په خانه کې، خو زه دغه ویډیو زه سلو کوم. دا تاسو کتلی شئ چې کومې خبرې دوی کوي هغه دلته تاسو ته ښایي. دوستانو تاسو یې کتلی شئ تاسو ته هر څه ښایي. دوی چې کومې خبرې په هغه ویډیو کې کوي هغه مکمل دلته تاسو ته ښایي، بس په انګلیسي وي او لاندې هم په پښتو ژبه وي. دوستانو نو ښه دوستانو، په دې کې یو څه سیټینګ تاسو کوو. کله چې په دغه 3 ډاټ باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ په دغه 3 خطونو باندې او دلته تاسو لاندې برخې ته دغه سیټینګ برخې ته چې کله دوستانو تاسو راغلی او دغه اپشن هم تاسو دوستانو دغه هم شو کولی شئ. دا مچ هم دوستانو شو کړه نو تاسو کتلی شئ دلته دغه تاسو له دې ځای څخه کاپي کولی هم شئ، شیر کولی هم شئ دوستانو دغه. او بیا راځو په دغه سیټینګ برخې ته چې دوستانو بیا راشئ دلته تاسو د سب ټایټل پوینټ سایز هم کولی شئ دوستانو چې هر ډول سایز تاسو خوښ وي هم هغه ورکولی شئ. او د ترانسلیټ پوینټ سایز هم کولی شئ چې یعنې دغه موږ ته په څومره غټ سایز کې وژباړي. سب ټایټل پوینټ کالر په کوم کالر کې وي. ترانسلیټ پوینټ کالر یعنې د کوم ژباړنه چې کوي دغه موږ په کوم کالر کې کوو. په دې کې مختلف دوستانو دغلته دي تاسو کتلی شئ. سب ټایټل بیکګراونډ دا هم کتلی شئ، همداشانتې سب ټایټل پوینټ سایز او ترانسلیټ پوینټ سایز هر ډول دوستانو تاسو چې کولی شئ غواړئ په سیټینګ په دغه کې دوستانو تاسو کولی شئ. مختلفې طریقې دي په دې کې د سیټینګ لپاره. دلته هر ستاسو خوښ وي، په کوم رنګ کې لیکل غواړئ، غټ لیکل غواړئ، واړه لیکل غواړئ، هر ډول لیکل چې تاسو غواړئ نو تاسو په دې کې کولی شئ. دغه سیټینګ په برخه کې تاسو سمولی شئ. نو دوستانو دغه ډېر خوندور او په زړه پورې طریقه ده. نو له تاسو څخه مو خورا درنه هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو دغه ډېره اسانه طریقه وه. که تاسو چېرته کومه ویډیو په یوټیوب کې خوښه شي نو هغه ویډیو لینک تاسو هلته ورکوئ او تاسو به
د هغه ویډیو به تاسو ته راځي او هغه به تاسو ته په پښتو ژبه ژباړي. نو دوستانو زمونږ د FG ټیپز یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او زمونږ خوندور ویډیوګانې در سره لایک کړئ او زمونږ ویډیوګانې در سره ګورئ دوستانو. هر ډول ویډیو چې تاسو په کار وي زمونږ په یوټیوب چینل کې شته. او که تاسو هم غواړئ چې کومه داسې خاص طریقه در سره وي چې په هغې باندې ویډیو درته جوړه کړم نو تاسو کولی شئ زمونږ سره په واتساپ شمارې اړیکه ونیسئ د واتساپ له لورې. نو زما واتساپ شماره په ډسکرپشن کې شته د دوستانو. بعضې ملګري ډسکرپشن نه پېژني نو ډسکرپشن دوستانو زه تاسو ته ښایم چې کله تاسو په ویډیو باندې کلیک دوستانو واخلئ نو دغه کوم لیکل چې دوستانو تاسو وینئ د ویډیو ته چې کوم لیکل شوي دي په دغه کلیک واخلئ. په دغه لیکلو باندې دوستانو تاسو کله کلیک واخلئ دغه تاسو کتلی شئ دغه زموږ ډسکرپشن دی. نو په دغه ډسکرپشن کې د زموږ واتساپ شماره وي نو تاسو به دغه واتساپ شماره دوستانو در سره واخلئ او موږ ته میسیج کولی شئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو